سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. خدای دې وکړي چې روغ جوړ صحتمند او په خپلو چارو کې بریالي وای. دوستانو نن مې درته د ټرانسلیټر په باره کې یو خوندوره او په زړه پورې ویډیو جوړه کړې ده. په دې ویډیو کې به وګورئ چې څنګه کولی شو چې یوه ژبه بلې ژبې ته ډیره په اسانۍ سره په خپل ګرځنده ټلیفون کې واړوو. زه ویډیو شروع کوو. د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، د بیل نشان ووهئ او ویډیو لایک کړئ ترڅو نورو ملګرو ته هم زموږ ویډیو ورسیږي. ملګرو کله مو چې غوښتل چې په خپل ټلیفون کې یوه ژبه بلې ژبې ته واړوو، نو دغه ټرانسلیټر چې ده دغه به تاسو په خپل ټلیفون کې انسټال کړئ. د انسټال او ډاونلوډ طریقه یې په ویډیو کې درته ښایم چې څنګه کولی شو چې دغه ټرانسلیټر ډاونلوډ او په خپل ټلیفون کې انسټال کړو. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. کله چې مو دغه اپلیکیشن خلاص کړو نو سټارټ ناو باندې به کلیک وکړئ. د هغې نه وروسته به اکسیسیبیلیټي او بیا دې نه وروسته به په دغه کلیک وکړئ. انسټالیټ سرویس باندې به کلیک وکړئ. کله چې مو په دې کلیک وکړو دې نه وروسته دلته آف ده، نو دغه اپشن به آن کړئ. کله چې مو آن کړو اوکې به یې کړئ. ښه دوستانو، کله چې مو دغه پروسه تکمیل کړه نو دلته پاس آپ لیکلی دي. که غوښتل مو چېرته دلته کوم دغه ایکن چې ده که چېرته مو غوښتل چې دغه ایکن دلته باید هر وخت آن وي نو دلته به آن کړئ، او که غوښتل مو چې آپ یعنی بند وي نو دلته به دغه اپشن آپ وي. د هغې نه وروسته تاسو کومه ژبه چې غوښتله چې بلې ژبې ته یې واړوو نو دلته یې کولی شئ. یعنې له دغې ځای کې تاسو کولی شئ چې دلته مو مقصد ما عربي ژبه انتخاب کړه، عربي ټو انګلیش، نو عربي انګلیسي ته چینج کیږي. خو زه دلته غواړم چې پښتو انګلیسي ته چینج کړم. پښتو ټو انګلیش، او دلته کوم ایکن چې و هغه باید آن وي دلته. نو دغه زه بندوم او دلته په فیسبوک کې ځینې لیکنې زه غواړم چې د پښتو انګلیسي ته چینج کړم. په دې طریقه تاسو هم کولی شئ چې په خپل ټلیفون کې که فیسبوک وي، واتساپ وي او په هر پروګرام وي ډېر په اسانۍ سره د یو ژبې لیکنه بلې ژبې ته تبدیلولی شئ. دا ایکن به داسې راواخلئ او په دغه ځای به یې ونیسئ. لوډینګ روان ده او دغه کومه لیکنه چې ده انګلیسي ته له پښتو څخه تبدیلیږي. I see someone in the نویش کې be who will write the name of Allah. دغه یې انګلیسي ته وړولو. اوس پښتو کې ګورم چې په دې نویشت کې به کسانو کې څوک به د الله نوم ولیکي. همداشان نورې لیکنې هم تاسو که ډېر په اسانۍ سره هغه که هر څومره لیکنه وي له پښتو څخه انګلیسي ته او همدارنګه له نورو ژبو څخه خپلې د خوښې ژبې ته واړوئ. نو ویډیو مو که خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. ښه وخت، ښې شېبې ولرئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی، هغه کپي کړئ او په کروم براوزر کې پیسټ کړئ. له دې لارې تاسو هم کولی شئ چې دغه اپلیکیشن